السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د شنبې ورځ ده او د میړه او میرمنې مشترک ژوند اړوند ټاپیک لرو. عنوان مو دی څنګه خپل ویجاړ واده سوی ژوند ترمیم کړو. که موږ لږ خپل ټولنې ته توجه وکړو، زموږ عنعنات، کلتور، ډېر ښه کلتورونه لرو، ډېر ښه رواجونه لرو، لیکن خو که مشترک ژوندونو ته توجه وکړو، د اکثره میړو او ماینو ژوندونونه داسې دي چې هغه ویجاړ دي. هغه په داسې یو حالت کې دي چې هغوی ترمیم یا تداوي ته ضرورت لري، خو متاسفانه دې ته زموږ په ټولنه کې هیڅ کار نه کیږي. راځو مخکې له دې چې په 11 مادو کې زه دا موضوع تشریح کړم. اول باید موږ خپل ځان ته توجه وکړو، دوهم مقابل طرف ته، دریم مالی مشکلات کنټرول کړو، او بیا حل لارې منځته راځي. که دا څلور شیان موږ سره جمع نه کړو، نو په دې پوه سئ چې تاسو کامیابي ترلاسه کولی نه سئ. اول، کله چې خفه یو د بل چا سره کومک نسو کولی. مثلا که ته ژور خفګان پیدا کې، ته د بل چا سره کومک نسې کولی. که ته مشکلات ولرې، که ته خفه یې، که ته په یو شي ګروم یې، ته نسې کولی د بل چا سره کومک وکړې. نو مخکې له دې چې ته د چا سره کومک وکړې، لومړی خپل د ځان سره موږ باید کومک وکړو. موږ پښتانه یو کار لرو، هم نارینه هم ښځې متاسفانه سرښندنه ډېر کوي، فداکاري ډېر کوي. دی چې خوشحالي، هغه چې خوشحالي، هغه چې خوشحالي، زه خیر دی. نه، موږ باید اول خپل ځان ته توجه وکړو. که مو ځان ته توجه وکړه، تاسو کولی سئ اولاد سره کومک وکړئ، خاوند یا مېرمنې یا میړه سره کومک وکړئ. او که مو د ځان سره کومک نه کوه، بیا تاسو هغه د یو ناروغ کس کېږئ. حتی که تاسو ناروغ یاست، تشخیص مو سوی دی، بیا هم کولی سئ مریضي کنټرول کړئ او هر څه کنټرول کړئ. او که تاسو ځان ته توجه نه کوئ، نو په دې پوه سئ چې تاسو خپل ځان ورځ تر بلې د لاسه ورکوئ. کله چې تاسو انرژي او طاقت منفي، تاسو خپله کومک ته ضرورت لري، خو تاسو خپل ځان هیرې د نورو په کیسه کې یاست. اول ځان دی، بیا جهان دی. اول دا نه دی چې ودرېږه، اندرور خوشحاله کم، خواشه خسر خوشحاله کم یا ماینه خوشحاله کم. اول خپل ځان خوشحاله کم. دویمه موضوع ده، که د خپل ځان خیال وساتو، کولی سو بل نفر حمایت کړو. که موږ قوي یو، که موږ روحیات تازه یي، که موږ هغه خپل حق اولیتونه پېژندلي، بیا کولی سو د یو چا سره کومک وکړو. ما په د پښتني ټولنو کې مخصوصا زه ښځو ته وایم، ما ډېرې ښځې لیدلي چې ځان ته هېڅ وخت نه لري، حتی دوی په ځان مصرف نه کوي. مثلا دا زما د پیسو بټوه دا وه، دا کې زما پیسې دي، دا پیسې ته باید زه تکس موقعات ولرم خپل د ځان لپاره چې زه څه به کوم. زه کومې میوې ته ضرورت لرم؟ نه، زموږ ښځې حق د انتخاب نه لري، حتی میوه خپل په خوښ نسي راغوښتلی، په دې خاطر چې هغوی پسنداز نه کوي. او که پسنداز هم کوي، چورت ټول په زرو کې. نو تر دې چې تر زرو یو څه راتېر سو، او موږ دې ته توجه وکړو چې وجود مو څه غواړي، او وجود چې مو کوم څه درڅه غواړي، هغه رافه کړئ. د ځان خیال ساتل دا هم دی، کله خپل ځان سره کښېنئ، خبرې کوئ، خپل ځان ته وخت ورکوئ. ما په ژوند یو ښځه پښتنه ونه لیدله چې د خسرګنۍ کله دروازه کلب کړي او په کور کې تنها په خونه کې تنها کښېني. یو خو نه زموږ خواښ یو خسر هم دومره فضول یې چې خواښ خسر ولې دروازه کلب کړه، یا مثلا خاوند وایي ولې دروازه کلب کړل، یعنې څه. کله چې یو ښځه خواشیني، نه وایي چې زه تنهایي ته ضرورت لرم. هره ښځه تنهایي ته ضرورت لري چې یوازې کښېني، خبرې د ځان سره وکړي یا نوټ واخلي. که تاسو سواد نه لرئ چې ختمي ویشته کوئ، تاسو په ذهن کې کولی سئ خپل مشکلات د ځان سره مطرح کړئ. نه دا چې تاسو هر څه پر خپل ځان راکوټه کوئ او بیا وروسته هر څه د لاسه ورکوئ، په ناروغه شخص باندې بدلېږي. کله چې ته ناروغ سولې، نه اولاد ته ستا ګټه رسېږي، نه مېرمنې ته، نه خاوند ته. څلورم موضوع چې ده وایي، هغه وخت احساس د کمبودي کوو چې پوه سو خپل هیلو ته نه رسېږو. مثلا موږ واده وکړو، نکاح وتړل سوله، ناوې وایي میړه به مې د 10 لکو افغانو امیل را رانیسي، د 15 لکو افغانو به بنګړي را رانیسي، دا شیان ځینو ته رسېږي، ځینو ته نه رسېږي. بعض بیا وایي ولا داسې مې کړي وای، هسې مې کړي وای. کله چې دوی واده وکړي، په دې پوه سي چې ولا زه د خپل هیلو ته نه سر رسېږم، هغه ټوله خیالات یې. نو چې کله وویني چې هیلو ته نه رسېږم، یا په دغه کور کې
دا یو څوک چې نوې واده کوي بعض وخت فلمونه ډېر ګوري نه فلمونه موږ ګورو په فلمو کې مثلا خواښې ډېرې ښځه یي خو ښه سړی یي په حقیقي ژوند کې کیدای سي نه یعنې د ښځو توقع ډېر یي د نارینو هم بعضې وخت خو سرګنۍ سه توقع ډېر یي نو تاسو مخکې له دې چې توقع ډېره کوئ کوشش وکړئ چې دا ومنئ چې په ژوند کې موږ هر څه نسو ترلاسه کولی د هر څه ترلاسه کول ناممکنه ده هغه که موږ ورسو د نړۍ د ټولو شتمنو افرادو څوم پوښتنه وکړو بیا هم هغه کمیانې لري نو هغه کمبودي چې تاسو د واده وروسته احساسوئ هغه پر هغه باندې تاسو ډېر تمرکز مه کوئ بلکې هغه څه چې مثبت ټکي دي هغوی ته وده ورکړئ که تاسو ودیږئ ستاسو سره بد برخورد کیږي هغه نفر کښېنوئ چې ته راسه ما ورته خبرې وکړو دا نه چې ته شیطانت کوې بعضې ښځې مې لیدل چې مېړه د مور سره په جنګ اچي یا مور ولاړېږي د زوی د مینې سره په جنګ اچي جنګ دې دا نفر سره دی ورسه دغه نفر سره جنګ وکړه دا هم ښه کار نه دی چې ته بل نفر د بل چا سره په جنګ اچې پنځمه موضوع ده د انسان په فطرت کې څه رقم چې الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی هغه غوښتونکی ذات دی هر څه غواړي پروګریسیو دی طریقې خوا دی نو دا باید موږ اول خپل وجود انسان وپېژنو چې انسان څه رقم یو موجود دی او یا هم انسان څه غواړي نه شپږمه موضوع ده چې خپله څه نسو کولی نو د بل کومک ته احتیاج کیږو چې موږ کله ځان سره کومک نسو کولی د بل چا کومک ته احتیاج کیږو میړه ناز راکړی وی اصلا میړه ولې ناز درکړي ته باید خپل مشکل خپله حل کړې داسې نه چې ته ماته لیوه د ماښام مې میړه راسي زه خواښې په لاس ورکړم یا خواښې ګرده ورځ انتظار ناسي ته ودرېږه زوی مې راسي زه دا په لاس ورکړم نه دلته باید موږ خپل هغه مشکل سره چې مخ یو یا غوښتنه چې لرو هغه خپله حل کړو موږ باید دا آګاهۍ قوه قوي کړو چې نورو ته لا کومک وکړو یعنې موږ باید خپل ځان آګاه کړو خپل شعور غښتلی کړو شعور ته دا ورزده کړو چې آګاهي مطلب مې ده ولرو مثلا ودیږي ډېر توقع مه کوه د انسان د فطرت څخه آګاه اوسېږه موږ بعض وخت په مثبتو په منفي اختلالو باندې اخته کېږو مثبت منفي څخه مطلب چې دی تور سپین اختلال بعض وخت وایي چې دغه خسر مې ښه سړی دی د خواښه مې بده ښځه ده بله خسر در باندې ګرانې د خواښ سجیبه ده راځي نه هر انسان ښه والی او بدوالی لري باید دواړه جانبه یې ستا خوښ شي بیا هغه وخت تاسو کولی شئ چې کامیابه ژوند ولري او که داسې نه نو تاسو د مشکلاتو سره مخ کېږئ پر نه درلودلو تمرکز باید ونه کړو په مشترک ژوند کې که واده کوې خاوند اقتصادي مشکلات لري یا واده کوې مېرمنې سره کوم مشکل لري ته پر دغه باندې ډېر تمرکز مه کوه چې دغه شی کم دی نو دا ولې کم دی کوشش وکړه چې د هغه ته د حل لار پیدا کړې او پر نشتون باندې افسوس مه کوئ هغه چې لرئ هغوی ته وده ورکوئ که خپل ځان سره پخلا نسو بل مو نسي خوشحاله کولی موږ خپل ځان ته وخت نه لرو د خپل ځان سره دوستي نه لرو د ځان سره مینه نشته اکثره ښځې ما لیدلي دي تاسو دا میک اپ مثلا بعضې ودو ته ځي د بلې ښځې د وایي بله ښځه په سوځوي میک اپ په ارایشګاه کې بیا کوي نه میک اپ ته هره ورځ وکړه ته هره ورځ ولمبېږه ته هره ورځ خپل ځان ته توجه وکړه ته هره ورځ نوي څه زده کړه ځان آګاه کړه نه دا چې ستا ژوند کې بس رباب در څخه یې د غم رباب وایه نو د خپل ځان سره وایي خلاصې خپل ځان ته وخت ورکړئ لسم موضوع دا چې پخلا کېدل باطني سي نورو سره دا کامیابي ده مثلا ستا سره یو چا بد وکړل په خسرګنۍ کې یا خواښي یا خسر یا لیور یا مثلا مېرمنې یا مثلا اخښي تاسو دا انسانان بخښئ په خپل زړه کې د حقیقت سره یو نفر بخښئ داسې نه چې په ظاهره یې بخښئ بیا چې ښه نظم راځي بیا لغازونه ورته وایه غلطې خبرې کوي دلته ته هغه خدای او رسول هم د لاسه ورکوي آخرت هم خرابوي دنیا دې هم خرابه شول نو کوشش وکړئ چې په زړه کې یو څوک وبخښئ او یوه لسمه موضوع ده موږ باید اولادو ته خوشحالي ورکړو زموږ میړه او ماینه واده وکړي دوی خپل په منځ کې مشکلات لري کړپ اولادونه اول پیدا کړي
مخکې له دې چې اولاد پیدا کړئ اول دا د ځان سره ووایئ چې آیا زه دې توان لرم چې زه اولادو ته خوشحالي ورکړم، د هغوی مشکلات حل کړم. اوس زمانه کې هر کوچنی یو موبایل غواړي، هر یو کمپیوټر غواړي، مکتب فیس یې دا شان ته باید توجه وسي د کوچنیانو. که مور پلار خپل ځانو ته توجه وکړي او بیا یو بل ته توجه وکړي، بیا دوی کولی سي یو ښه اولاد جامعې ته وړاندې کړي، او که دا نه وي نو بیا ناممکنه ده. زه یو ځل بیا هم وایم په واده کې ډېره توقع مه لرئ، کوشش وکړئ په حقیقي نړۍ کې واوسېږئ، نه په خیالي نړۍ کې د فلمو. د نن دپاره همدومره بس ده، بیا به هم پر دا ټاپک نور موضوعات ولرو.